د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د داعش ځینې مهم کسان په افغانستان کې ونیول. د افغان حکومت د دې یو ناڅاپي بریاوو راز څه دی؟ آیا دا بریا د امریکا او طالبانو ترمنځ د معاملې نتیجه ده؟ زه فکر نه کوم چې تر اوسه پورې د امریکا او طالبانو معامله کومه نتیجه ورکړې وي. اوس دوی د معاملې په لومړي او لړزانه پړاو کې دي. ښایي دویم پړاو زموږ تر تمې هم ډیر سوکه پیل ولري. نو زه فکر نه کوم چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ په ستراتیژیکه کچه کې یارانې یا نوې همکاري ولیدل شي. د طالبانو ترمنځ په ستراتیژیکه د داعش په وړاندې هر ډول مشخص پرمختګ ښایي د استخباراتي معلوماتو ښه کار او حوصله‌مندۍ پورې تړلی وي چې ګومان نه کوم په لنډ وخت کې ترسره شي. زه ډیره تمنه لرم. طالبان وایي چې د امریکا د سمندري ځواکونو د هغه قراردادي عسکر په ورکېدو کې لاس نه لري چې په افغانستان کې یرغمل نیول شوی. څه فکر کوئ چې که طالبانو دا کار نه وي کړی بل به چا کړی وي؟ موږ پوهیږو چې طالبان یوه داسې اصطلاح ده چې د ډیرو شیانو معنا ورکولی شي. ځینې وختونه هر یوه برخه د مقاومت د یو پراخ حرکت معنا لري، خو هلته د حقاني شبکه هم فعاله ده چې هم د طالبانو په منځ کې فعالیت کوي او هم له هغو نه جلا فعاله ده. موږ په دې هم پوهیږو چې داعش او القاعده سره جلا دي، په داسې حال کې چې حقاني بیا له القاعدې سره ځانګړي اړیکې لري. کله چې په یو ځای کې دومره ډېر وسلوال ډلې وي، پرته له دې چې نور جرمي اورګاډونه وشمېرل شي، نور تصور کولی شي چې له بده مرغه ډېرې داسې ډلې شته چې دا ډول جرمي فعالیتونه ترسره کولی شي. طالبان په دې وروستیو کې د افغانستان امنیتي ځواکونو په وړاندې بریدونه زیات کړي. د دې بریدونو تر شا دلیل څه دی؟ آیا دا د سولې د معاملې نه د طالبانو او امریکا د منحرف کېدو لامل کېدای شي؟ زه افسوس کوم چې د تاوتریخوالي زیاتېدل کېدای شي د باور کچه کمزوري کړي او د هغو خبرو اترو د هدف خلاف وکارول شي چې امریکا هڅه کوي د طالبانو سره یو جوړجاړي ته د رسیدو لپاره کوي. او دا لومړی پړاو هغه مهال منطقي کېدای شي که د دوهم پړاو په اړه د جدي خبرو اترو لامل شي. بیا به وروسته پاملرنه د افغان حکومت او د افغانستان د سیاسي او مدني ټولنې مشرانو باندې متمرکزه کیږي چې غواړي د طالبانو سره معاملې ته ورسیږي. کله چې طالبان د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي نو دا ډول یو با مفهومه بهیر زما په نظر ډیر ګران دی چې دوام وکړي یا حتی پرمخ ولاړ شي. موږ پوهیږو چې په تاریخي ډول ډیر مخالفین په داسې حال کې چې خبرې اترې کوي جګړه هم پرمخ وړي او ځینې وختونه حتی د خپل موقف د پیاوړي کولو لپاره د جګړې صورت هم ګڼنده کوي او د خبرو اترو په جریان کې خپل قوت څرګندوي. نو دا بې ساري اقدام نه دی چې طالبان به دا کار کوي، خو د دې لپاره چې زه د مخاله د سولې معاملې د امکاناتو په اړه ناهیله یم، کله چې ګورم طالبان په دې پړاو کې تاوتریخوالی زیاتوي اندېښمن کیږم. د افغانستان حکومت د طالب بندیانو د خوشي کېدو بهیر هم ځنډولی او په طالبانو تور لګوي چې 200 افغان امنیتي ځواکونه یې نه دي خوشي کړي. د طالبانو او امریکا ترمنځ معاملې کې د بندیانو د تبادلې په اړه څه ویل شوي دي؟ متاسفانه چې دا د معاملې کمزوري برخه ده، ځکه چې په معامله کې په ښکاره ډول د لوی بندیانو خوشي کېدو تمه شوې ده. خو بیا هم زه فکر نه کوم چې امریکا باید د افغانستان د حکومت په استازیتوب دا خبره وکړي او ډاډه نه یم چې دا به یو ځیرک اقدام وي. کله چې موږ د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمولو لپاره کومه ژمنه نه ده لیدلې او په حقیقت کې لکه څنګه چې تاسو یاد کړ چې تاوتریخوالی بل لوري ته تللی، نو په داسې وخت کې څنګه د ولسمشر غني له حکومت نه تمه کوي ډیر بندیان خوشي کړي. متاسفانه دا ښایي په لومړي پړاو کې د معاملې په خبرو کې یوه تېروتنه شوې وي. فرض وکړئ دواړه اړخونه غواړي د سولې په لار کې هر ډول هڅه کوي، نو اوس باید جوړجاړی وکړي. که نه نو هر یو اړخ کولی شي چې د دې بهیر د خرابېدو لپاره د یوې پلمې په توګه وکاروي. آیا ولسمشر ډونالد ټرمپ کولی شي چې د امریکا د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې خپل ټول عسکر له افغانستانه وباسي؟ زه فکر کوم چې دا به د ولسمشر ټرمپ یو احمقانه اقدام وي چې په بیړه تر نومبر میاشت پورې د عسکرو د ایستلو داسې یوه ستره ننداره جوړه کړي، ځکه اول نومبر ته 15 میاشتې پاتې دي. د پوځي تاسیساتو تشول او پوځیان بیرته کور ته راوستل ډیر وخت نیسي او ښایي موږ ونه غواړو چې د افغانستان د وتلو هڅه وکړو او د افغانستان حکومت په دې بهیر کې یوازې پرېږدو، په دې معنا چې د انتقال یو ډول ستراتیژي باید موجوده وي، ځکه چې افغانان د امریکا پوځي استخباراتي او هوایي ملاتړ له لاسه ورکړي. امریکایان اوسمهال او په حقیقت کې دوی له اوږدې مودې راهیسې افغانستان ته ډیره پاملرنه نه کوي. نو زه فکر نه کوم چې ولسمشر ټرمپ د عسکرو په ایستلو کې کومه لویه سیاسي ګټه ولري چې دا ډول پریکړه وکړي.
So I hope that he